بس دما خوږو عزتمندو اوریدونکو د الله تعالی په فضل او کرم سره یو څو ورځې بعد مونږ به میاشتو کې ډېرې محترمې او ډېرې مبارکې او ډېرې عظمت ولا میاشتې کې به داخل شو چې هغه میاشت د ربیع الاول میاشت دی. دغه میاشتې کې مونږ او تاسو انسانانو باندې الله تعالی ډېر لوی فضل کرم فرمایلو چې زمونږ او تاسو خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله علیه وسلم الله تعالی دغه میاشتې کې پیدا کړو. نو دی مناسبت سره د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه مبارک سیرت ترتیبوار بیانو مختصر طریقې سره. حق خدا دې چې د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت په هرې پهلو باندې خبره وشي. خدا دې چې هغه د وس خبره نه دی، چونکه وخت مختصر وي نو دی د واجنا مختصر طریقې سره د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت په بیانو او د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم سیرت بیانولو سره د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مدح بیانولو سره دا د مونږ او تاسو خپل د فائدې خبره ده. خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم پشان کې عظمت کې د سره مونږه هیڅ قسم اضافه نشو راوستله. خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی ډیر لوی مقام ورکړی دی. نو هغه مقام زمونږه او تاسو سوچ او تصور نه ډیر بالاتر دی. نو دغه تذکیرو سره مونږ خپل خبرې خسته کوو او دغه تذکیرو سره مونږ او تاسو د الله تعالی د محبت حاصلولو کوشش کوو او دغه تذکیرو سره مونږ او تاسو د ثوابونو او د اجرونو حاصلولو کوشش کوو. نو دې د واجنه خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته تشریف نو راوړی نو هغه نه مخکې زمانه ته مؤرخین حضرات زمانه د جاهلیت یای. نو دغه زمانه د جاهلیت باندې مختصر انداز سره بنن جمعه خبره کو. اصل کې زمونږه او تاسو خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د اسماعیل علیه السلام په اولادو کې رسی اور خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم مکی و قریشی و. نو دې د واجنه اول دغه تاریخ نه مونږه او تاسو ځان معلوم کو. ابراهیم علیه السلام درې زمن و، یو زوینه مای اسحاق علیه السلام و، یو زوینه مای اسماعیل علیه السلام و اور یو زوینه مای مدین علیه السلام و اور بنا بر اختلاف نور هم زمن د ابراهیم علیه السلام وو. خدغه اسماعیل علیه السلام څخه کله پیدا شو الله تعالی اول بچی ورته دا ورکړی دی. دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر هغه 100 کال وو. نو څه کله ابراهیم علیه السلام ته الله تعالی بچی ورکو نو الله تعالی د طرف نه ور باندې امتحان راغلو چې خپل دغه ځوانه بیبي هاجره دا هم واخلا سره دغه وړوکی ماشوم بچینا اور دا هغه دشتو بیابان ته بوزا څنن هغه کې دغه مکه مکرمه ده. نو اسماعیل علیه السلام سره د خپل مور ابراهیم علیه السلام دل ترا وستلو اور یو زوی اسحاق علیه السلام ده. هغه مخکینی بیبي سارا بیبینا الله تعالی ورته ورکړلو اور دا الته کې شام کې ابراهیم علیه السلام سره پاتې کېدل. نو ابراهیم علیه السلام اسحاق علیه السلام نا بیا ډیر نمسی یعقوب علیه السلام اندرنګ بیا یوسف علیه السلام دغه اولادو کې بزرګو پیغمبران الله تعالی رلی ګلی دي. اور ابراهیم علیه السلام بچه اسماعیل علیه السلام صدا عرب زمکه تراغلو. نو اسماعیل علیه السلام اولادو کې بیا پیغمبر نه دی راغله. کم وخت کې بیت الله شریف تعمیر ابراهیم علیه السلام اور اسماعیل علیه السلام په دواړو شریکه باندې وکړلو. نو تعمیر مکمل ولو د بعد
ابراهیم علیه السلام یو دعا وغوښتله ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحکمه یا الله زما دغه اولاد کې دغه خلقو کې دس یو عظیم الشان پیغمبر راواستوا زما اولادو کې یو عظیم الشان پیغمبر پیدا وکا ستینه مراد خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی نو اسماعیل علیه السلام په اولادو کې زمونږ او تاسو پیغمبر علیه السلام راغله دی نو څکله اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام مهنتونو سره دغه عربو کې د توحید عقیده وا اور اسماعیل علیہ السلام سے کلا وفات شو دنیا نه لاړلو نو دغه توحید عقیده برقرار وا اگر کا ډیر وخت ورکی دیر شو چې پیغمبران نو رغلی هغه د واجنه بعضی خرابیانه بعضی گناهونه دوی کې را پیداو شوی وو خدا دې چې دغه شرک ولا بیماری دوی کې نه و نو بیا د بنو خزاعه قبیله سردار عمر ابن اللحی دا یو نیک سړیو اور ډیر یو سخی سړیو الله ورته ډیر لوی مرتبه ورکړی و اور خلقو د دی ول ډیر قدر اور عزت کول اور خلقو په پیری باندې مشروانه باندې دا منلو نو دغه یو ځلی شام ته لاړو دغه وخت کې دغه شام يهود او نصارا د ټول علاقې کې شرک خور شوو نو هغه څه کله وخت د هغه بوتانو هغه به د بوتانو عبادت کول نو دغه عمر ابن لحی ته د دوی ول دغه عمل خو لګیدو چیرې دا خو ډیر ښه کار کوي چې دغه بت سجدي لګي بت عبادت کوي نو لہذا هغه جنا هغه یو بت د هبل په نامه باندې مکه مکرمه ته راوړلو اور بیت الله کوټي کې دننه هغه بوتي خاخ کړلو چونکه هغه عمر ابن لحی دا خو دغه قریش او دغه کفار او دغه مکه ولا کم خلق دي عرب دو خدا په پیری باندې په مشروانه باندې منلو دی ولا هر یو خبره به منله نو څه کله دی ورته ویلو چې دغه بوت او دا الله تعالی ټول کارونه په خپل باندې نه کوي بلکې دی په ذریعه سره الله تعالی کارونه کوي نو مونږ او تاسو به دغه بوت ته هم عبادت کوو او سجدا به ورته لګاو نو ټول د دې خبره ومنله اور دغه حبل بوت ولا عبادت دوی شروع کړلو اور دی سرا بیا طائف کې یو نیک یو بزرگ سړیو چې هغه به د حاجیانو ډیر خدمتونه کولو چې کله هغه وفات شو نو هغه په نامه هغه په جسم یعنی هغه په قبر باندې دغه خلکو یو لوی زیارت جوړ کو چې هغه باندې به باقاعده عرس کېدل اور بیا به هغه قبر نه به خلکو طوافونه کولو اور خلکو به ورته سجدي لګولې نو خلکو دا په خدای باندې اومنل نو هغه په نامه باندې دغه د مکی ولا خلکو هم یو بوت جوړ کو چې هغه هم د بیت الله کوټې کې دننه کېږدول اور دغه وخت کې د هغه ولا یو بل بوت وو هغه عزا نماوه دغه عزا د یو خزه پیری وا چې دا وادي النخلا هلته کې به دغه پیری او دغه پیری بوا چې دغه مشرکین د مکی دا بدلته ورتللو چونکه دا پیری وا نو دی به ور سره باقاعده خبرې کولې نو دوی به ورتللو د دی ولا عبادت پې کول سجدي به ورته لګولې اور الته کې یو کوټای جوړه کړی و چې الته کې به د شپه ورستې راولې او د دې عبادتونه به کول اور یو بل بوت و چې هغه بوت نما و منات دا مکه مکرمه نه یو کیناری طرف ته دغه بوت دو کې خودلو د دې عبادت به کول او دغه منات دا مفسرین فرمای نوعن وتل ده نوعن دا اسمان کې یو ستوره ده مشرکین مقاو دا عقیده وا چې دغه نوعن کم ستوره ده دا مونږ باندې برانونه وري نو څکله تو برانونو ته ضرورت و نو دغه منات بوت ته بلاړلو د دې سجدي به اولګولې دې ته به نظر او نیاز وکړلو اور دې په واسطه سره به دغه نوعن ستورینا باران غوښتلو نو دغه درې بوتان دوکې اور یو هبل بوت اور دې سره دغه امر ابن اللحی چونکه دا بس شیطان شو نو بیا د شیطانانو ملګری دغه شیطانان دغه پریانوي چې هغه د دې بیا راهنمایي کوي نو دی یو پیری سره ملګری تیاش و چې هغه شیطان او سرکش او نو هغه دغه امر ابن اللحی ته ویلو چې د قوم نوح ولا څه کم هغه 15 غټ بوتانو لکه تاسو قران مجید سوره نوح اوریدل دي قالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق
نصرا. دغه پنځه بوتان دي، ود دي، سوا دي، یغوث دي، یعوق دي، نصر. ایته دغه پنځه بوتان دا د جدې په ځمکې کې هغه طوفان کې ډوب شوي وو او دی ول ځای ماته معلوم دی الته کې دا خخ دي. نو عمر ابن لوحی لاړلو هغه ځمکه یې وکنستله، هلته نه دغه پنځه بوتان یې راوبستلو او دای هم مکې مکرمې ته راوړلو. او بیا چې کله دې د بعد د حج ولا موسم راغلو نو دغه عمر ابن لوحی لګیا شو دغه بوتان مختلفو غټو غټو قبیلو باندې تقسیم کو چې دا د تاسو ولا خدایان دي، تاسو لری لری پاتې کېږو، دلته راتللی نه شو، نو تاسو هلته کې د دې ولا عبادت وکوو. او بیا دې سره سره د عمر ابن لوحی دغه شرکیه محنتونه و بجای د دې چې پکارې وي دغه عرب د دې مخالف شي وي چې تاسو خو مت ابراهیم علیه السلام دین کې اختراعات پیدا وکړو، تاسو ځان نه خبرې راته جوړې کې هغه دین درته ټول خراب کو چې هغه ملت ابراهیمی د توحید ولا یوا مجموعه و د توحید ولا نامه و. نو بجای د دې چې دوی ته نامه ورکا چې دا د عمر ابن لوحی ولا بدعات حسنه دي، دا یو خسته کارونه دا کوي. او دوی به دغه بوتانو د لپاره مثال دا پیش کول چې ګوره یو بادشاه وي نو هغه د ملک ولا ټول کارونه په خپل باندې نشي کولای، هغه هر چرته په خپل باندې نشي تللی، نو هغه ځان د لپاره وزیران جوړي، ځان د لپاره نمائندگان جوړي، ځان د لپاره معاونین مشیران جوړي، هغه ته بیا هغه کارونه سپاري. نو مختلف ډیپټیان لکه څنګه تاسو به دغه اوریدلی وي او خبر یو ورنه چې دا پلانکې وزیر دی، دا وزیر داخله دی، دا وزیر خارجه دی، دا وزیر برای مذهبي امور دی او دغه وزیر خزانه دی وغیرہ وغیرہ. نو درنګي دو دغه مثال به پیش کول او اندی د واجنه دو دغه شرکیاتو کې پریوتو چې الله ټول کارونه په خپل باندې نشي کولای، بلکې دغه بوتان دي دې ذریعے سره به مونږه الله نه غواړو او دې ذریعے سره به مونږ ته الله تعالی راکړي او الله تعالی بقاعده دو ته تصرفات هم ورکړي دي، دا په خپل دا کولای شي. نو دغه عمر ابن لوحی په مهنتونو کوششونو سره بیا داسې وخت راغلو چې هر کور کې هغه ځان د پر بوت جوړ کو، هر کور کې به هغه ځان د لپاره یو بت جوړ کړو او د هغه بت ولا عبادت پې کول. لکه نن هم هندوستان ته لاړ شه چې هغه هم هر کور کې بت موجود وي او هغه ته هغه نظر نیاز کوي او هغه ته سجدي لګي، عبادتونه ورته کوي. او دوره پورې چې هغه کله په سفر باندې تلله نو سفر د لپاره به هغه ځان ته وړ بوتان جوړ کړیو چې هغه به دو په جیب کې ګرځولو. خدا د دوه ولا عقلونه ورو ختمېدلو ځکه چې اوس یو شی ته په خپل لسونو باندې په خپل جوړ کا او بیا هغه نه ته غواړه چې دا زما خدای دی او یو خدای ته په خپل جیب کې ګرځوا چې کله د ضرورت پیښ شي هغه ته راوباسه ورنه غواړه. نو دا د انسان عقل نه مني. خدا دې چې کله دغه عقل هغه ړوند شي هغه خوبول شي نو بس بیا هغه ته غلط نه لګي، هغه ته هغه خبرې هم صحیح لاګي چې هغه عقل هم نه مني، خو بس هغه بیا په دې باندې نه پوهیږي. نو دغه قوم دغه کفر او شرک دا مبتلا شو او بیا د هغه دغه بوتانو ولا عبادت په دسه کول چې دوی بیت الله شریف تراغلو او دغه بوتانو ته به بقاعده دسه چغي وهله لکه څنګه نن مونږه الله ته چغي وهو یا الله مونږه دا کار وکا، یا الله زمونږه دغه کار وکا. نو دوی بوتانو ته دغه شانتي اوازونه کولو او لکه څنګه مونږه نن صدقې کوو د الله په نوم باندې، نو اندرنګ دوی د بوتانو په نوم باندې دغه صدقې خیراتونه کولو او خپل آمدنو کې لکه څنګه مونږه زکات وباسو، لکه څنګه مونږه الله په نوم باندې یو شی خیرات کوو، نو هغه بخپلو جیدادونو آمدنو کې یو شی یو حصہ څوروي هغه به مقرره کړه دا د زمونږه د بوتانو په نامه باندې وقف دي او هغه به دغه بوتانو څخه کم منجور ناس وي هغه ته به هغه راوړله دغه خوراک په بیا هغه کول. اندرنګي بوتانو طوافونه به کولو، اندرنګي بوتانو ته به سجده لګولې، اندرنګي بوتانو ته به نظر و نیاز کول، د بوتانو په نامه به منښت کولې او هغه دغه بوتان بقاعده مشکل کشا حاجت روا غنلو او بوتانو کې هم هغه بیا مختلفي عقیده جوړې شوې. لکه تاسو به اوریدلې وي چې بیت الله کوټه کې او بیا هغه په صحن کې 380 بوتان هغه کې خودلیو. نو هر یو شی د پر هغه ځان ته یو بت جوړ کړو چې دا به مونږ ته اولاد راکړي، دا به مونږ ته بیماریاں جوړي، دا به مونږ ته ودونه راکړي، دا به مونږ باندې برانونه وري، دا به مونږ ته روزګار راکړي، دا به مونږ ته
دغه کار کوي، دا به مونږ ته دغه کار کوي. مختلف خدایان دو جوړ کړیو. نو دې سره دغه شرک هم دو کول، خو بیا دو کې دغه نور هم بدعات خرافات راغلو. دوره پورې چې د بیت الله شریف عظمت خود دوی په زړونو کې وو، د بیت الله شریف طوافونه به هم کولو او حج ولا فریضه به هم ادا کوله، د صفا مروه سعی به هم کوله او دغه قربانیان به هم کوله. خو د بیت الله شریف طواف په بیا دودسه طریقې سره کول چې دو به بربند طوافونه کولو. نریناو او زناناو به بربند شو، کپڑے به ځان نه وبستلې، چې دغه کپړو هیڅ پته نه لګي چې دا به پاکي وي نه پاکي به وي، او دغه کپړو هیڅ پته نه لګي چې دا به مونږ حلالو پیسو سره خستی وي او کدا به مونږ حرامو پیسو سره اخستلی وي. نو لہذا هغه خپل بدنونه بالکل بربند کړلو او د بیت الله شریف طوافونه به کولو. او بیا دو دغه طوافونه څه کولو، دغه وخت کې د هغه طریقه دا و چې هغه به چا کې وهله او په خله باندې به سیټیان وهلو، لکه څنګه دغه ذکر الله تعالی قرآن مجید کې کړی دی، وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، چې د دوی ولا عبادت دغه بیت الله شریف څخه هغه ندی مگر چا کې وهل دي او سیټي وهل دي. نو دا د مشرکین مکه او حالت شو. او دې سره نور خرابیان دوی کې موجود وي، لکه دوی به شرابونه څښلو او شرابونه به دوی داسې څښلو لکه څنګه نن سبا مونږه ګرمي کې شربتونه څښو. دوی کې شراب دومره عام شوی وو، اندرنګ دوی کې جیواری ډیره عام شوی و، هر سړی به جیواری کوله. لکه قرآن مجید کې هم د دې ولا ذکر دی، یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم. چې اے پیغمبر علی السلام دغه خلق تانه پوښتنه کوي دغه مسلمان د شراب او د جیواری متعلق، نو ته دوی ته وایې چې دې کې ګناه ده. نو دوی به دغه شرابونه او جیواریانې به کوله. اندرنګ دوی کې زیناوانې ډېرې عامې وي، هر سړی به هغه زانی وو او هر ښځه به هغه زانیه وه، او دوره پورې چې هغه به زنا باندې فخر کول او د زنا اولاد باندې به هغه جګړې کولې او دعوی به کولې چې دې ښځې نه دغه بچی ما پیدا شوی دی، او هغه طرف ته به نسبت کول، هغه باندې به بقاعده بیا فیصلې کولې چې دا د ما دی او کدا د دې. او اندرنګي دغه خرابي ورکې راغلی و چې یوې ښځې به په یو وخت کې ډیرو کسانو سره ودونه کولو. چا یوې ښځې به 8 میړونه وو، یوې ښځې به 10 میړونه وو، یوې ښځې به 15 میړونه وو، یوې ښځې به 4 میړونه وو په یو وخت کې. او بیا چې کله هغه ښځې یو بچی پیدا وشوه، نو بیا به طریقه کار داو چې دغه ښځې کم سړی طرف ته نسبت وکړلې چې دغه بچی زما دینه دی، نو بیا به هغه نشمرلی شو. او که دغه فیصله ښځې نه کوله، نو بیا هلته کې چې خلکو چې هغه به دغه ماشوم نشاناتو ته خپو ته لسونو ته وکتلو، او بیا به معلومول هغه پلاران به ودرول هغه کسان دغه ښځې ولا میړونه، او بیا به کم باندې لاس کېږدول چې دغه بچی د دینه دی، نو بیا به دغه بچی هغه نشمرېدلی شو. نو دومره دغه لویه خرابي. اندرنګې بله خرابي هغو کې دا وه چې هغه بې حیا شوي وو، حیا هغو نه بالکل وتلي وه. ښځې چې کورونو نه بهر راوتلی، نو هغو به دغه جسمونه نمایا کو، دغه سینې به نمایا کې، او دا د ډول او د سینګار څه کم بې حیایي طرف ته، فحاشي طرف ته، عریاني طرف ته راغواړي، دغه اندامونه دغه اعضاګانې به نمایا کې، او خلک به بې حیایي طرف ته راغوښتلو. لکه څرنګه قرآن مجید کې الله فرمایي ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الاولى. اے پیغمبر علیه السلام دغه مسلمانانو زناناو ته ویا چې دو د دور جاهلیت ولا زناناو په شان ته زیب و زینت ما اختیاري، بلکې دو د پردې کې راوځي. یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن. څکله دوی کورونو نه بهر راوځي، نو ځان باندې د درانه او غټ چادرې اچي، داسې پردې کې راوځي. نو دور جاهلیت کې هغه کافرانو کې یو دغه خرابي وه چې هغو نه حیا وتلي وه، او ښځو کې حیا نه وه پاتې، او بې حیایي طرف ته به خلکو ته دعوت ورکول، او دې باندې به هغوی فخر محسوسول، او باقاعده د زنا ولا اډې به جوړې وې. خاص کر هغه ښځې چې هغه د وینځو او د غلامانو ولا دور وو، چې کمې ورکې وینځې وې، نو هغو باندې به باقاعده اډې چلیدلې چې هغه د چا ولا وینځې وې، په پیسو باندې به خلکو هغو سره زیناګانې کولې. نو دغه شانتې حالت ته هغوی ولا شوی و. او اندرنګې دغه خلکو کې یو بله خرابي هغه د موسیقي ولا وه. د ګانو بجانو ډېر شوقیان شوي وو، هر ځای کې به محفلونه، هر ځای کې به تماشې لګولې وې، ډالونه به وو او دغه ډمې به وې چې هغو به ورته اشعار یلو، او دې طریقې سره به هغو دغه فحاشي او دغه عیاشي به هغو کوله. او اندرنګې بله یوه خرابي هغو کې دا وه
څه هغو جنگونو ول ډیر عادیان شویو هر وخت په هغو جنگ کې لګیاو څه جنگ نه وي هغو ته به آرام او سکون نه ملویدل څه جګړه نه وي هغو ته به آرام او سکون نه ملویدل نو دې د واجب نه معمولی خبرو باندې هغو به څلويختو کالو پورې بدیانې چلیدلې او دومره پورې هغو ظالمانو څه کله یو سړی یو دشمنی مړ کړل نو هغه باندې به هغو بس کول نه بلکې هغه سر به پریکو هغه سر به مزغونه خلی کړلو او هغه کې به دغه کافرانو دغه جاهلانو به بیا شراب سکلو او دا به بیا فخر ګڼل او چې چا په کور باندې څومره زیات سرونه پراته وي نو هغومره به هغه کور هغو کې عزتمن او هغو کې زورور شمریدلی شو چې زما په کور چت باندې دومره خلکو ول سرونه پراته دي او هغو به داسې معمولی خبرو باندې جګړه کوله چې یو سړی دی نو هغه به ورته ویلو چې یاره ته ما په لارې باندې یا اندرنګې زما ځمکې ته راغلې هغه ورته څخه راغلم نو څه به وکې هغه به ورته ویلو چې خپې به درنه کاټ کم نو دی به ورته ویلو څخه تکړه وې زما خپې کاټ کا نو هغه به توره راوبستله هغه نه به دواړې خپې کټ کړلې نو دا خرابې هغو کې رغلی او جهالت او اندرنګې هغو کې یو بل جهالت دا او بل ظلم ورکې دا او څه ښځې ته هغو هیڅ قسم مقام هیڅ قسم حیثیت نه ورکول دغه ښځه هغو په نیز باندې یو مال شمریدلی شو یو ځناور شمریدلی شو ځناور په شانتې هغو سره به سلوک کیدلی شو او دوره پورې چې ځینې خوراکونه به هغه دغه نرینهو سره خاص وو چې دغه خوراک دغه شیز د نرینه خوړلی شي ښځې دغه اجازت نشته چې ښځه هم دغه شیز استعمال کی او دغه شی وخوري اندرنګې یو ښځه دی هغه څه کله سړی مړ شولی خاوند یې وفات شولی لکه څرنګې مال د سړي وله تقسیمیږي نو اندرنګې د دې وله ښځه به هم هغه میراث کې تقسیمېدلی شوه دوره پورې چې خپلې مور سره خپلو بچیو به بیا زنا کوله او خپلو بچیو به هغه استعمالوله چې دا ماته په میراث کې پاتې شوي دی او اندرنګې ښځو سره به هغو دومره زیاتی کول چې بعضې خلکو به څه کم ښځې خاوند وفات شولی نو هغه به یوې کمرې کې بنده کړله او هغه به بهر نه پرېږدوله چې ته سپیرای او تا د واجې نه د تا وله دغه خاوند دا وفات شو اندرنګې هغو کې دغه بیماري وه چې هغو ښځې ته دومره مقام داسې ورکړی و چې کمې ښځې کله حیض بیماري شولی نو دغه حیض وله ښځه به هغو یوې کمرې کې بنده کړله سپي په شانتې او ځناور په شانتې دروازې به ورپسې بندې کړلې هغه به بهر ته نه پرېږدوله نو دغه د هغو د ښځو ولا قدر د ښځو ولا هغو په نظر کې هغو په سترګو کې د ښځو ولا دغه مقام و اندرنګې ښځو ته به هغو دغه مقام ورکول چې چا لور پیدا شولی هغو به دغه لور ولا زیره نشو برداشت کولی چې چا ورته وویل چې تا لور پیدا شوه لکه یو سړي په بارې کې رسي چې هغه ډېر لوی خان و د هغه وخت حجره هر وخت آباده وه خو هغه لور پیدا شوه غلام ورته راغلو چې لور د پیدا شوې دی نو چې دې اورېدو سره هغه حجرې نه ووتلو باز بالکل دغه کلی وطن یې پرېږدول لاړلو چې زما لور څرنګې پیدا شوه اندرنګې داسې خلک ورکیو چې کله هغو لوڼې پیدا شولې نو هغو به دغه لوڼې دا به ژوندي ښخولې مړولې به هم نه ژوندي به په ځمکې کې ښخولې او بیا به خټو ډیمبار به ورباندې جوړ کو هغه کې به هغه نه سله به ووتله نو دا د هغو وله حالت و او نن سبا مورونو دوستانو اوس مونږ او تاسو خپل حالت ته وګورو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې هغه د جاهلیت ولا دور زما امت باندې به دوباره دغه دور رسي زما امت په شراب څښي زما امت په جیواری کوي زما امت په سود کوي لکه څرنګه دور جاهلیت کې سود وو نو دغه شانتې دغه امت په سود کوي اندرنګه هغه دور جاهلیت کې بې حیایي وه نو نن مونږ او تاسو وګورو چې نن مونږ او تاسو معاشرې کې څومره بې حیایي دی دغه ښځې دغه زنانه غټو شهرونو ته لاړ شه چې هغو څرنګې د خپلو جسمونو ولا نمایش کوي اندرنګې دغه ښځې زنانه د څرنګې عیاشي طرف ته خلکو ته دعوت ورکوي اندرنګې سود څرنګې عام دی چې نن دغه عذابونه په مونږ او تاسو باندې رسي د سیلابونو په شکل کې د زلزلو په شکل کې هغه وجه اندازه مونږ او تاسو دغه اعمال دي زمونږ باندې دغه ناکاره بد شیان څه رسي هغه وجه دغه زمونږ او تاسو دغه اعمال دي نو مونږ او تاسو خیرخواهي زمونږ او تاسو بلایي زمونږ او تاسو ښېګړه هغه اندي کې دی زمونږ او تاسو د خپل خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات خپل کو نن سبا مونږ او تاسو خیرو پسې روان یو نن سبا مونږ او تاسو انګریزانو پسې روان یو هغه مونږ او تاسو ته ډېر هوښیاران لاګي یا یو څه دا روشن خیاله دي د هغو ولا حالت تاسو وګورو چې هغو په کم حالت کې دي تېر کال د جاپان څخه هغه په ځمکې مخ باندې ترقي یافته ملک دی هغه
ولا ریپورت داو چې یو کال کې 40,000 کسان نرینا او زنانا هغه خپل کور کې یعنی بیل په بیل باندې مړه موندلی شوی دي او ایسدي کې 4,000 کسان هغه خو یو څو ورځې بعد پته لګیدلی دي چې دا مړه دي او اندرنګ 130 کسان ایسد دسې ورکې دي چې هغه څو کالو بعد پته لګیدلی دي چې یاره دغه کسان خو نشته مړه دي خڅري او دغه حالت د پاکستان کې راغلی دی چې څو وخت مخکې پاکستان کې یو ډمه یو ټیک ټاکره څمړه شو نو څو میاشتې هغه خپل کور کې پرتا و چاته پته نه و چې کله خلک لاړو خبر شو بدبویي د واجنه هغه شکل مسخ شوی نو نن مونږ او تاسو پاکستان کې دغه حالت را روان دی اندرنګ مونږ او تاسو هغه دي کې موسیقي وا نن سبا مونږ او تاسو هم موسیقي ته رواج ورکړی دی دوره غونې خادي نه وي نو کورونو کې بیا ډیګونه لګېدلې وي کورونو کې بیا ډلونه وي واده وي واده سنتو مطابق تیر کا نو بیا مونږ اجړاګان راولو بیا مونږ تماشې جوړې کو بیا مونږ او تاسو هر څه په ویر کو چې زما کور پورې جمعات دی یا زما خاندان کې مړ شوی دی او یا زه کومه چې چا خاندان ولایم یا زما مشر څه شه دی نو باز بیا کومه دغه غانو بجانو دغه تماشو ته بس بیا ور ولګو او بیا هر یو حد هغه مونږ او تاسو کراس کو او بیا ملکی سطح باندې دغه موسیقي د کم رواج ورکول شي سکولونو کې نن سبا مشومان ته دغه تعلیم ورکول شي بقاعده د ډانس ولا حقوق خپل پیریډ اخستل شي چې کله هغه سکول کې څه پروګرامي زمونږ او تاسو دغه لونی بیا هغه باندې دغه ډانسونه کوي او مونږ او تاسو ته پته هم نوي او چې کله بیا خبره وکړو یاره دا څه تنگ نظر سړی دی نو دا د هغه معاشرې د فرتا بوتلل دي او چې کله یو دم د تاوله ملک مرشي نو بیا بین الاقوامی سطح باندې دغه یو عالم د پر شهید ټکه نه استعمالي یو عالم باندې افسوس نه کوي خو چې کله یو دم یو ګلوکار یو سندرغاړی چې کله مرشي نو بیا د تاوله وزیر اعظم صاحب هم دغه بیان جاری کوي چې د ملک ولا د قوم ولا ډیر تاوان وشو دغه ډیر خسړې لاړو خلکو ته بغړی دو خلکو ته بیگانې یلې نو بیا د تاوله ملک دغه حالت دی نو بیا په موږ باندې عذابونه نه راځي الله د موږ ته د خبرو باندې عمل توفیق نصیب کړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين یا لتمون رزش ناراض رنماشه خاص کر دغه سواد بونیر کې څکم سیلبونه رغلي دي هغه د پر زړه سره دعا وکړو یا الله هغه باندې رحم وکړي یا الله هغه سره عافیت ولا معاملې وکړي یا الله هغه کې څکم خلق شهیدان شوی شهادتونه قبول کړي یا الله کم زخمیان دي یا الله هغه ته علاجونه نصیب کړي یا الله څکم توونونه د هغه ولا شوی دي یا الله د هغه نعم البدل ورته نصیب کړي یا الله کم په تکلیف کې دي یا الله دغه تکلیفونه ختم کړي او یا الله کم خلق د هغه په خدمتونو کې لګیا دي دغه فلاحي ادارې تنظیمونو ولا یا الله هغه امداد فرمای یا الله د هغه خدمتونه قبول کړي یا الله د کم خلق ور سره مالی قربانیانه کوي یا الله دوله دغه مالی قرباني قبول کړي یا الله دغه عذابونو نه مونږه باج کړي یا الله کوم ګناهونو سره دغه عذابونه په مونږ باندې رسی یا الله هغه ګناهونو نه مونږه مانی کړي یا الله ګناهونو نه د تا نه فرمانیانو نه یو پاک یو خسته ژوند مونږ ته نصیب کړي وصلی الله علی النبی الکریم